حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته د فرمایي چې بریتونه نری کول او نوکان اخیستل او د ترخونو لاندې ویښتان صفا کول د نامنه لاندې ویښتان صفا کول دې لپاره زموږ دپاره حد مقرر کړی و. نبي علیه السلام موږ ته حد مقرر کړی و چې دا د 40 ورځو نه زیات وانه ړوئ. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث ته دا خبره معلومه شوه چې مسلمانان با خپل بریتونه چې نری کوي او دارنګې نوکان اخلي، ترخونه صفا کوي، نامه نښکته ځان د ویښتانو نه پاکوي، سړي وي که زنانه وي، نو دا به 40 ورځو نه نه اړوي. نو به علما محدثین فرمایي چې یو روایت کې دا هم راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به هره جمعه د مانځه د وتو نه مخکې خپل نوکان وغیره دا صفا کړل. نو هره جمعه پکار دی، هره جمعه د مانځه نه مخکې صفا کا. او بیا علما فرمایي که هره جمعه نه 14 ورځې بعد یې وکړه، که 10 ورځې بعد یې کې ده خو 14 ورځې بعد یې وکړه، یا که 3 هفتې بعد یې کې ده. خو بهتر افضل دا دی چې ته هره جمعه وکړي او د 40 ورځو نه به نه اړوي، 40 ورځو ته به نه رسي نه به یې اړوي. لکه بعضې بیا علما فرمایي چې د 40 ورځو نه اړول په هغه کې بیا مونځ هم مکروه دی چې ستا ترخونه ویښتان دومره غټ وي، نوکان دې دومره غټ وي، 40 ورځو نه اړوي، نو داسې وخت کې بیا مونځ هم مکروه دی. مکروه معنی هغه کار چې الله او رسول یې نه خوښوي. دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، د صفایي ډېر خیال ساتئ. کوشش کوئ چې هره جمعه که هره جمعه نه نو 2 جمعې بعد خو خامخا خپل نوکان صفا کوئ، ترخونه صفا کوئ، زیرناک ویښتان صفا کوئ، بریتونه سم کوئ چې خوله کې پراته نه وي. د دې خیال ساتئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.